خوندور. دلته پټرول او راچل کېدو وروسته تاسو یقین وکړئ مخته چې لږ موږ ولاړو دا کومه وریه چې لاندې ګرځېدله او ټوله غرونه نیول د دې پر ځای شین اسمان او د لمر رڼا ولیدله. هم په دې ساعت مې وویل چې بېشک الله لوی ذات دی چې په هر څه باندې قدرت لري. د لارې په دې سفر کې به تاسو ته یو دوې ښه خبرې وکړم. اول د انسان لویه سرمایه وخت دی. دنیا او مال برته راکلی سي چې نسی راکللی هغه وخت دی، نو د وخت قدر وکړئ. دویم په خپل ځان او په خپل رب باندې د زړه له کومې څخه یقین وساتئ. د هغه یقین سره به د نړۍ هره سخته لاره به تاسو ته لاره درکوي. هلته چې موږ ولاړولو د ورځې مې خوړلې راغس کې چې راشاوه شولو هلته خو ټوله دند وله څومره یو راشاوه شولو وروره اوس بیا دلته بیا ټوله لمر رالی ګرځیا دندو دا کیسه بیا درته صحیح هلته پټروله ده.